چې کله دغه ورځ راشي ټول مخلوق راجمع شي نو جهنم به یوه حمله وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جهنم به حمله وکړي په دغسې وخت ټول انسانان ودرېدل په دغه ځای کې. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یؤتی بالنار یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دغه ورځ کې جهنم به راشي په داسې حال کې چې 80,000 پړي به پکې پراته وي، 80,000 پړي، او د هر یو پړي او د هر یو زنځیر پورې به 80,000 ملایکې نښتې وي. یجرونها ملایکې به ځان ته راښکاږي او دا به تکاد تمیز من الغیظ. الله فرمایي نږدې چې ډک وچوي د غصې او داسې غړمبېږي به سمعوا لها شهیقا وهي تفور. الله فرمایي داسې غړمباری به کوي او داسې اوازونه به کوي او داسې غټ کېږي به دا جهنم به حمله وکړي. ملایکو به راټینګ کړی په دقه وخت کې زما عزتمند ورونو یو پیغمبر به پاتې نه شي، یو انسان به پاتې نه شي، مګر ټول به په هیبت کې راوولېږي، یو به یو باندې به بېهوشي راشي. دا ورځ به بیا د بېهوشۍ شي، په دغه ځای کې به ټول انسانان په بېهوشۍ باندې پرېوځي. کله چې دا جهنم غړمبېدل واوري نو الله تبارک وتعالی به په ټولو بندګانو باندې ایسته هیبت راولي. د هیبت د وجې نه بېهوشه پراته شي، دغه بېهوشي ورباندې تېره شي. جهنم هلته الله تبارک وتعالی کنټرول کړي. نو کله چې دلته دا محشر کې دا انسانان راجمع شي بل کار کېږي زما عزتمند ورونو، دوه کاره کېږي. یو دا کېږي چې دا نور را نږدې کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي تدنا الشمس يوم القيامة من الخلائق على قدر الميل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قیامت ورځ چې دا نور به په دقه محشر کې چې دا د غم ډېره ده، رشم پکې ډېر دی او دا ګرمین پکې ډېره ده، نو جهنم به راکده شي یو میل په مقدار باندې. سلیم ابن عمر په دې حدیث کې یو راوي دی، هغه وایي چې لا ادري ما يعني بالمیل، وایي ما ته پته نشته چې دې میل نه کوم میل مراد دی، مسافة الارض ام المیل التي يكتحل علي به. وایي ما ته پته نشته چې دا د مسافت د ځمکې مراد دی، یو میل مزل مراد دی دونه به رانږدې شي، او کنه هغه میل مراد دی چې هغې باندې خلک دا رانجه په ځان باندې لګوي، د رانجو دغه مراد دی، ډکې مراد دی، او کنه دا مسافه د میل مراد ده چې دا د مزل میل ورته وایي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا نور چې راکته شو نو په دغه وخت کې به څه وشي؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فتكون الناس على قدر اعمالهم في العرق. هر یو انسان به د خپل عمل مطابق په خپله کې راګیر شي. هر یو انسان مجرم هغه به په خپله کې الله تبارک وتعالی راواچوي، نور به راکته شي. علما وایي داسې نور دی چې تیږې به ورباندې ولي کېږي، اوسپنې به ولي کېږي په دغه نور باندې، او ډېر زر به دې بندګانو ته رانږدې شي. نو چې رانږدې شي نو په دغه وخت کې به انسانان د خپلو اعمالو مطابق په خولو کې ګیر شي. فمنهم من تكون الى كعبيه. نو بعضې به داسې انسانان وي چې د هغې دا خولې چې دی دا به د کعبینو پړکو پورې راورسېږي، پړکو پورې به دا په دې خولو کې به ولاړ. ومنهم من تكون الى ركبتيه. او بعضې به داسې انسانان وي چې دا د دې دا خوله چې دا به د زنګونونو ته رارسېږي. ومنهم من تكون الى حقويه. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بعضې به داسې وي چې دې بړې پورې به دغه پورې ولاړ وي، دې خولو کې ولاړ وي. ته سوچ وکړه په دې خبره باندې زما عزتمنده چې په خولو کې ولاړ دی، په ګرمو اوبو کې ولاړ دی، دې حقويه پورې به ولاړ وي. ومنهم من يلجمه العرق الجامه. دا الله نبی فرمایي او بعضې به داسې انسانان وي چې دې خولې پورې به په دې خولو کې ډوب وي. او اشار النبي صلی الله علیه وسلم الى بيده الى فيه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې اواز وکړ الى فيه، خپل خولې ته دقسې چلې وکړ چې دې خولې پورې به دا بندګان په دې خپلو خولو کې ډوب ولاړ. او څونه وخت به ولاړ وي؟ 1 ګنټه نه، 2 ګنټې نه، هغه ورځ چې 50,000 کاله د انتظار به دې ګوره. پاسپورټ دپاره چې 1 ګنټه انتظار یې څومره چغې به وې، جلوسونه هم کې وه، هر څه کې. او هغه ورځ دغه ته دې فکر نشته دی هغه پاسپورټ اخیستلو ته چې جهنم پاسپورټ درکړی کېږي که د جنت درکړی کېږي. نو هغه وخت چې 50,000 کاله به همدغسې خوله کې الله تبارک وتعالی ته ولاړې او دغسې به یو فی روایت په یو روایت کې راغلی دي چې ان الرجل لیقول، دا سړی به وایي چې یا رب ارحني ولو الى النار. یا الله دې ځای نه مې خلاص کړه، اور ته مې بوځه خو دې ځای نه مې وسه. ما اور ته بوځه په اور کې خوشحاله به، خو د دې خولونه مې الله تبارک وتعالی وباسه، د خولونه مې وباسه. اور دې خواهه مې قبول دی، خو دا خولې مې قبولې نه دي. نو دا نور به دغسې راکده شي، الله تبارک وتعالی بیا راکده کړي، خلک به په خولو